السلام علیکم د زرچنار یوټیوب چینل ګران لیدونکو، زه یم حزب الله خپلواک، تر کیمرې شادي سمیع الله چنار او په موټر کې ناست دی عطاالله زر. احمد او ښایسته خان ته انتظار یو دی چې په کندهار کې تازه د توت موسم را پیل شوی دی، نو ځو توت خورو، نو راسره اوسئ. نو دا د احمد راورسېدی، اوس مازې په ښایسته خان پسې ور روان یو چې هغه مو مازې راپورته کړو. دا چې تاسو ولیده چې موږ ډوډۍ راواخیسته، نو سهار وختي دی، یو څه به ځانونه په تازه کړو. دا د ښایسته خان هم راورسېدی، دی بالا روان یو، دی به تاسو ته سلام. السلام علیکم ملګرو، ښایست په خیر یاست؟ موږ خدای یو روان یو د خیره، ولاکه چې زر صاحب چیرې روان یو؟ چې کومې خوا ته روان یو د خیره؟ دا دی اوس ښایسته خانه ستړی مه سې، ورسره وکړه. اول خو ګورو ته سلامونه وایم. خربان ټیک 2 ساعته مې ته انتظار وکړې، وارې مې د ډېره جغت مې بره وریجې وخوړې. وریجې خو د جغت نه خوړل کېږي. نو دا دوی وه او دا زه یم، هغه د یخي زرنج دی او موږ ډوډۍ خورو. نو نو بالاخره ما ته هم د خبرو نوبت راورسېدی. بسم الله. زه بیا خپله داسې ساده سړی یم، خاکسار، پیدا دغه وچه ډوډۍ چې وخورم د بل وم ده. هغه د غجان ماما روش هم رانږدې دی، د غجان ماما د روش لا ښه خوند کوي دغه وچه ډوډۍ. بالا که څوک راباندې خاندي هر څه چې وایي، زه مې په موټر کې روان، موټر هم چلوي او وچې وچې ګولې هم وهي، په پوه شولې. نو روان یو د خیره سره دغه ته ارغنداو ته ځو او هلته د پیوستون صاحب سره توت خورو او هغه د غجان ماما هوټل دی، خیر روش به بیا بل ورځ وخورو. دا او موټر اشاره پسې راکړله، وایي تیل مو خلاص وله، معنا کارونه سم دي نه. راځئ راسره واوسئ. دونه غټ سطل مې راخیستی دی په توتو پسې، کور مې ورته ویله مال سطل راکړئ، که مې راوړه که مې نه راوړه. ولې زما په ژوند ما کور ته توت نه دي راوړي، په توتو پسې به ووتو، دونه به پیدا سو چې هلته به مې څو نه وخوړله. نو نن بیخي غټ سطل پسې راخیستی، هغه به مې بیا د ښکاره کړو د خیره. او شلومبې مې نه دي راخیستې، شلومبې به هلته په ارغنداو کې پیوستون صاحب را پیدا کړي، سر خلاص کړي. سلام علیکم، په خیر خیرت دی؟ خیر است. چای راکړئ په یک بار مصرف ګیلاسو کې سته؟ دا دی د چای دکان ته ودرېدو، دلته اوس چای به راواخ په یک بار مصرف ګیلاسو کې، میده میده به چای هم شو او احمد به زمزمه راته وکړي. سمه ده انشاءالله، سمه. ښایسته خانه خان خو بیا دی غواړي چې بیا د جېبې دي سي ور واړو دې ته شا اول نوبت ته شا د خلکو، او دا به زه هم خامخا پر کالو سره توی کړي د مو سیستم سره، او ډک هم دي ګیلاسونه، او دا به یې چې دوه وي په دوه ګیلاسو کې به یې چاچوي. ښایسته خانه درون ډبل کړي وای، به تا داسې راوړلی او نه به موږ سره په تکلیف وو. نو مایک څه شو؟ نږدې که زویه چای مې راواخیستلې، په یوه ګیلاس کې اچولي دي، د کاغذي ګیلاس دی. نو اوس د وچ کلک کنداریتوب به څه مې نیولي دي، کنې سړی داسې سوځي چې تاسې فکر لا نسي کولی. مسلمانه د خدای در ونسئ، شا والا چای در ونسئ. راوړه نور دغه ګیلاسو کې به وایي واخه واخه و نګر جمپونه دي. نو ملګرو، ښایسته خان خو نو چې د میلې څخه راغلی دی، یا زر صاحب دی چې میلې ته تللې وه، چې د میلې څخه راغلی دی، در اوسه پورې ما نه و لیدلی. نو نن مې د اوله ده چې ورسره ومې لیده، اوس به د ده څخه یو څو پوښتنې وکړم چې څنګه په میله کې کمې ناولدې وې، کمې ناولدې نه. زر صاحب په هنداره کې راته وکتله، یو ناولدې پیښې خامخا رامنځته سوي. زر صاحب نه نو دا ښایسته خانه
څنګه وه میله څنګه وه سفر څنګه و ته خو اول باید دغه موږ پېژنو موږ دغه یوټیوب وګورې اصلا ګډه معلومات شته کتلي دي خیر داسې ځایونه بیا شته چې هغه دغسې کټ کړي خیر ځه ښایسته د موږ کوم میله وکړه و دا شمال مګر د وکتې بلکل یعنې زما د ژوند یو لوی ارمان دا هم و چې مثال خپل هېواد ښه پوره ووینم نو شمالي ولایتونه مګر د وکتله خوشبختانه ته نه وې راسره وی هم بدبختانه ته نه ښه دا به زه پلا د ملګرو ته وایم چې زه ولې نه وم تللی ملګرو خبره داسې وه چې زه ډېر زیات مصروف وم په کارو باندې په دا خطر زه نه ولاړم نو زر صاحب هم راته وویل خلکو پوښتنې کولې چې د احمد چیرې دی نو هغه ولا بس داسې مصروفیات زیات وه نو دا وارې مار زر ښایسته خان ورسره ولاړ دا خو داسې دی احمده د انسان د خوشحاله کولو دپاره یو څوک یو خبره وکړي هغې نه باید جدي وانخلي اوس دا خو موږ ستا دپاره وویل چې خلکو پوښتنې کولې کنې قرآن عربي دی که سړي لا ویلي دي چې احمد چیرې دی یا ولې مو نه دی راوستلی نو خیر توکل پر خدای په راتلونکي کې به خلک پوښتنې وکړي چې احمد چیرې دی زر صاحب تا ښایسته خان ته دې په لاس ورکړم دا اوس موږ ښایسته خان راګیر کړی و هغه ته زه به لاس ورکړم ښایسته خان دا یوه دانه پوښتنه مې درته کوله که ستا اجازه وي د شکېدلو وریښتانو راز دې څه دی وروره د راز په دې کې دی چې سار بیده وم چې دغه زنګ راوړلی چې نار بیرغ ورځه ځو مې د توتې میلې ته اوس ډایرکټ رالم بیا مخ پر ارغنداب کې مینځم مخ په ارغنداب کې مینځم مخ دې هم در اوسه نه دي پرېولی ښه نو ملګرو د ښایسته خان څخه به پوښتنه وکړم چې دی د دونه اوږده سفر باندې د هلته په میله تللی و د زر صاحب او د چنار صاحب سره چې یو خاطره ماتره را سره شریکه کړه ښایسته خانه څنګه دی یو خاطره ماتره را سره شریکه کړه دا پوښتنه خو باید دغه د تابلا او د چنار څخه وکړه ستا څخه هم کومه نو بیده وم چې راکړم یعنې چې لوړم راغلم د کور مخ ته تا کړم میله مې نه ده کړې بس اوس دې ځان په لاس راکړئ زر صاحب ښایسته خان خو وایي دا رقم کیسه ده ښه چې زه پر ټوله لاره هم د دې خوا هم د هغې خوا څخه بیده وم نو اوس د ده سره د سفر پر مهال کومه خاطره را سره شریکه ده زه بیا د دې میلې کیسه درته کوم چې د دې خوا مې په ګرد لار ډوډۍ خوړل دا خوا به مې یو دانه ډوډۍ راواخلم دی پر هغه لار بیدو او زه بیا ډوډۍ خورم او پاته سو ښایسته خان خو نو ښایسته خان دی نه ښایسته خان هو ته پوهېږې چې د کندهاره مو حرکت وکړي بس د کندهاره نه البته د کور زموږ د کوره څخه د متحده ایالاتو پیرو کلاچې څخه یعنې د کابل اډې شاوخوا سیمه ده دامان ته چې رسېدلو خرار ایستو چې ومو کتل شاته ښایسته خان بیده دی د دامان ولسوالۍ در پمپه پورې چې رسېدو تیل ماله ور واچو ښایسته خان بیا بیده دی بیا یوه سترګه خوب کړی دی نو چې یو ځای به د عکسو و یو ځای به د چای و د ناشتې د ډوډۍ دپاره بریک وهئ یا به یو داسې سراګشت ته تاکېدلو په اصطلاح سفر کار دی که نه باره به مو نو غږ پر وکړئ ښایسته خان راکښېنه عکسونه اخلو بالا به راکښېنه چې ده به مخ سره کشوئ دور دور به کتل عکسو ته بې ځان سموئ موږ به بیرته حرکت وکړو بالا د هغه دنده و یو پغمان یې زده کړی و که څه شی لغمانو که پغمانو په دغه مان کې یو ځای یو نوم زده و نو چې هر ځای ته به ولاړو دا کم ځای دی ول دا لغمان دی په پنجشیر کې به دې پوښتنه چې وکړله ول دا لغمان دی په دغه کې اردوج ولسوالۍ کې د بدخشان تقریبا پای دی یو څه را دې خواته هلته هم پوښتنه چې وکړه دا کم ځای دی وایي دا پغمان دی لا دی په پغمان کې و دغسې ستړی میله وه د ښایسته خان خو بیا هم ښایسته خان چې دی زموږ ستۍ د میلې درواز مالګه ده او اوس روان یو بابا صاحب زیارت ته نو دا د درواز نوم راخستی دي او په ډېرو مونږار چې مخ وینې کوي تاسو ته ګورئ ملګرو دغه خوا چې راکلو دی نو ښه دغه زما خوب سر و د لوی سره ښه هغه دې دونه چاغ سوی او بله خبره دغه ده راته وویل چنار راته ویل ول هلته دی خورا چاغ سو
نو بره ما یو خبر ورته وکړله ما یو خبر ورته وکړله او اوس چې بېرته راغلی بیا ډنګر سوی چې دا ولې هلته هوا سمه وه ښه ښایستې اوبه وې ښایسته ایچ ډي هوا وه منظرې وې نو ایچ ډي هوا خو هم زر صاحب ده نه دي لیدلې نو خاص بیده بیده و نو خیر لیدله کې نه ته نفسوله خو یې ما به کای وخت هنداره پر کښته کړله زر صاحب ته هم هغه یو خاطره ده هغې ته هم نه بیانوي هغه به زه د چناره څه پوښتنه کوم دا خاطره به دی را سره شریکوي زر صاحب ته د ده پر خوا یې سیټ شیټ شاته که بره به ځای سي دا چوکۍ به ایسته کړي سیټ شاته ښه نو زر صاحب ته خو حال نه وایه دلته یو خاطره وه ښه زه یو څه غوږېدلی یم خبر سوم لږ چې یو خاطره در باندې راغلې وه پر تاسې باندې او سفر خو ټوله خاطرې وو نو نه پوهېږم ته اوس کومه خاطره ښه نو بس نو هغه به ته خو ما ته حال نه وایه اوس به د چنار څخه پوښتنه کوم په هغه کې ډېر رول د ښایسته خان و مین هیرو یې ښایسته خان نو ښه چنار صاحب ته د هغه خاطرې په اړه څه راته وایه ښایسته خان کیمره په لاس کې ده او موږ ته یې نیولې څنګه ښایسته خانه ده هلته خو موږ قول سره وکړو چې دا خاطره بیا بل ځای نه وایي اوس یې ورته وایم نو اوس د ښایسته خان خاطره ها وه لا هغه هم خاطره مسخرې کوي زه به راواړو کیمره راواړو زه دا خاطره درته وایم راکړه ما ته زر صاحب دا خاطره را سره شریکه که د ښایسته خان ده خاطره داسې وه ملګرو ښایسته خان چې دا بیده سو بل چې لږ مخته ولاړو بالا بېرته راکښېنستو بالا هلته موږ یو څه داسې خرابې موضوع ته هوا ورکړله بالا هوا خو نو تاسو پېژنئ یو شی چې مثلا نه یې پېښ شوی ته ناکي هغه ته یو څه هوا ورکړې ښایسته خانه خدای دې وکړي سر دې خلاصېږي زما په خبره نو کرار بالا ښایسته خان بېرته سترګې سره تېرې شوې بیده سو دا دوه وارې چې بیده سو پرون نه موږ مطمئنه سولو بالا موږ پوه سو چې مکمله بیده دی نور خو نو یاران ګټه هوښیاران دي هدف د خبرې دا دی چې په میله کې یا مثلا د بانډار په مابینځ کې بیدېږئ به بلکل وده ښایسته خانه نو خبره داسې ده ملګرو یو وخت په ارغنداب کې لکه دا اوس چې روان یو اوس خدای دې د سید بابا صاحب درايي سره د دې مېلمانه یو یو وخت په جلاور کې مېلمانه یو په جلاور کې نو د جلاور کارونه دي ښایسته خانه ته ویره سره یا نه احمد و یو بل یو زر صاحب عبید لامو یا بیا کوپشتر نو بالا ښایسته خانه ته هم غوږ پرونیسه د اورېدونکي د لیدونکي دې هم وایي زر صاحب پر ما دې دا خبره مې تر دې پر را په یاد شوله چې ما ول په بانډار کې به بیدېږي انسان عاجزه دی که نه نو بالا ښایسته خانه په ډک محفل کې احمد بیده سو دا ډوډۍ وخوړه شوله دا یخ شلومبې وچې شولې دا سلاته دا سرایي سلاته ارغنداوي شلومبې دا سرایي سلاته مسلمانه د خدای بیا نو هغه دغه څه ورته وایي لاندې یې کړي دي نو تازه غوښه ده د پسه یې ملل کړی دي انډیوال چې دا احمد بیده سوی دی خیر اوس راورسېدلو پیوستون صاحب ته زنګ وو پیوستون صاحب د شپې پر 2:30 بجې میسج کړی وو ول زه دا اوس د بانډاره رالم ول که سهار چیرې بیده ومه ول تر هغو زنګونه راوهئ چې راویښېږم ملګرو راورسېدو د پیوستون صاحب دی کور ته هغه د پیوستون صاحب دی کور دی نو پیوستون صاحب وایي زه اودس تازه کوم دا یم دروځمه نو دی به راووځي باره به پسې شوه سو د خیره سره د توتو خواته او دلته ملګرو پر کبرو باندې د پښتونخوا جنډۍ ولاړې دي نه پوهېږم شعرونه هم به لیکلي وه شعرونه خو لپار صورت پر هغه کتیبه ورته وایي که د هغه د قبر خښته چې پر دې یو شی خامخا لیکلي خو دا چې د پښتونخوا جنډۍ یا بیرغونه ولې پر ولاړه په دې مې سر نه سو خلاص نو دا د ملګرو بالاخره ښایسته خان هم د موټر څخه راشوه سو او دغه ځای وینې په ډېرو منګاشه لکه زمری او دا د چنار صاحب خو نور هوا نن داسې خوب دی وه او یو ګړی بعد ته سمیږي انشاءالله او دا ملګرو فیلکو غر دی دا چې فیلکو دا چې د لیرې څخه وګورې اوس هم ته ملګرو ته ښکاره که داسې د فیل نقشه یې ده غټه حیوان نه دی فیل
و یا دا د اخوا ښه معلومیږي د فیل خاله دا یې پر دې شیدې سره توی سوي دي او دا د پیوستون صاحب محترم کور دی دلته موږ یو ویډیو خو هم جوړه کړې وه هغه انلاین کوچنی موټر چې مو رانیوی هغه احمد چې ډلیوري وکړه ښځه خان ته وې په هغه ورځ وی و تاسو پیسې نه راکولې ما چې موټر رانیوی و خو دغه موږ دغه ټیم یو دا چې بس میلې ته احمد نه راسره ولاړی په هغې نه و یو څه اخته و کنې موږ به دغه ټیم وای په میله کې هم بس هغه ته راسه احمده دا کیمره راوړه زه دا ملګرو ته دا یو شی ورښکاره کړم پخوا به په کوچنیوالي موږ دا راج کولې او دې ته موږ ویله داسې به مو دا پوستکی جنجلاکې دغه د کلچه رقم ځای به مو جین راویستی دا رقم دا مچ به نه ورسره په هغه وخت کې تا اوس پروفایل ابد شوی دی دې ته به ښکاره دې کړه د نږدې څه دې ته به موږ ویله کارګټ کوي و ښه نو نه ختم په خبرې و دا به موږ خوړله هغه وخت یې را په یاد کړي هېڅ خو هم په ولاکه کې په هغه وخت کې د غربت ژوند ور شی مو خوړی واښه مو خوړله موږ دا کارګټ کوي دي بالا بس ته ملګري دا پس دې څه په کړې ده دا کلدانه ده او کلدانه او په اطرافو کې بیا دغه دانې او دا شیان یو څه ډېر دي کلدانه که تاسې لیدلي د یو چا پر مخ باندې دلته یې ختمه سوي بارې دا مخ داسې دغه سوی یا پر لاس یا پر پښه نو دا خورکي دا د پر پزه راختلې ده او دا وګوره ملګرو ښایسته خان یو عادت لري او دې خواته ما خبرو ته پرېږده یو ښایسته خان یو عادت لري ملګرو چې د موټر څخه راتاکېږي خپله دروازه ښه په احتیاط بندوي او احمد دا کار نه کوي تاسو راسه دغه ملګرو ته د پیوستون صاحب د کوټې سرای یا کوټه یا دغه وښکاره هو نوی پریس یې رانیولی دی دغه لاک چې 14 دی که څو ماډل دی دغه پریس یې رانیولی مخکې هغه بل پریس ورسره و ته راسه کوټې ته دا وښکاره کړو اول دورې راسه د هوا څه شروع کړو دا په ارغنداب کې د پیوستون صاحب د کوټې سرای دی هغه حال څه شي ورته غولی دی هر شی چې دی هغه دغه یې حوض دی انتیکه ښایسته کوچنی حوض دی ښه شنې صفا اوبه یې دي چی شي چیش او هغه دی زرغون په پاکونج کې و دا خو لا بیا هم جارو سوي و صفا سوي نه دي چې دا سره صفا سي خورا خوند کوي ښه نو ملګرو دا ګلان دي ګلان ګلان خو ښایسته دي خو دا متاسفانه چې زه پېژنم نه چې دا اوس کوم ګل دی ګلګلاب لا پېژنم دغه دی دا دی که نه دی و دا ګرده ښایسته ښایسته ګلان دي نو دغه به فکر کوم دغه به ګلګلاب وي که څنګه نو دا ګلګلاب دی دغه نانا ده پسې دا نانا وښکاره که ده دغه نانا ده ملګرو دا خو نو انار خو نو دا دی بس دغه دروسه پر خو دغه نه کړي دي نو دغه ملګرو انار دی در دغه وخته پورې خو را رسېدلي دي دغه نه خو سوي دي انشاءالله بالا مخکې پر غټېدو دي د خیره انار سو دغه بالا خو نو ګرده دغه ګلان دي دا ګلدانیانو کې هم ښه ښه ګلان پراته دي او دې سره موږ تاسو یو ویډیو جوړه کړې وه هغه وخت کې ښه ډېر وه دلته هغه یو رقم چې څنګه ګل و د لیلا ګوتې نومېدلې که لیلا نوکان و
هغه یو رقم ګلان مو دلته موږ ویډیو ورسره جوړه کړې وه نو نه مې و د لیلا نوکان اوس نشته که نه هغه لیلا نوکان مو د ښکاره کوله خامخا جوګۍ ده هغه خوا ته یې ولاکه چې چیش دی ښه ووله دلته مو یو ویډیو جوړه کړې ده هغه دغه د اغاجان زوی چې غټې غټې خبرې کولې په ویډیو کې نه بیا چې هغه غلا کړي و اغاجان راغلی وروره اغاجان ته زنګ راغلی اغاجان نه دی راغلی دغه ځای جارو کوي هغه خپله خوارکۍ د لې مزدور و بری ول وروره در سره بوځي هغه زما زوی هم در سره بوځي پیسې هم ولاکه یې ورپې درکوم نسته او دا نو دا د چمنۍ چکاټۍ نوم مې نه دی زده یا دا د چمنۍ دغه کې پرې کوي لیول کوي نو ته راځه زر صاحب وایي دلته راسئ او دغه نو د ملګرو د کوټې دغه کلکینانو سره دا هم ډېر ښایسته ګلان دي او دا درانور تازه دي چې دا ولې دا سایې ته دي ښه و دا نو درانور تازه دي او دغه مې دا دي در پیدا کړل هغه د لیلا نوکان لیلا نوکان دغه دي دغه ښکاره که لیلا منګاچې دي دا مې هم دا دي در پیدا کړه دغه دا د دې سره یو بل کم و مزر سره دغه د الویرا مې هم در پیدا کړه ملګرو کرار یو شی پیدا کېږي الویرا ډېره ترخه ده چې ویې نه خوري ما ورځ یوړله کور ته دا ښه په شوق مې یوړله د مابین ځای خورا خوند راکړي یو بل چاس مې نه لاره ولاړم کور ته مې راسره یوړله د بازاره څه هغه چې یو مې وړه سکه نه پکې ده دا رقم ترخه وه پام کوي چې د هغسې ونه خوراک نه وي خو خلک یې پر مخ موږي کې پر لاسونو دا جوس هم جوړېږي د الویرا جوس جوړېږي د دې جوس هم جوړېږي جوس یې بیا څنګه دی هغه رقم هم ده د دې جوس هم جوړېږي جوس ته بیا عسل ورلیږي دا بله کم نه خوږېږي نو څه ضرورت چې دونه تکلیف پکار عسل ورلیږي د دې جوس ډېر مشکله دی راځئ او دا چې دی ملګرو زموږ تاسې انتخابي نښان دی د 2024 نړیوال جام دی دا په ویسټ انډیزو په امریکا کې چې کېږي نه و دغه بیا چې دی دا بیا د دې انتخابي نښان دی دا زموږ بغیر سره یوازې اوکې دغه ورلډ کپ دی نړیوال جام دی او دغه مین اف د میچ هغه د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا دغه ده او دوی یو د بله ما سوا ګزاره نشي سره کولی که څوم یو څه سره لیرې یي یو څه سره لیرې مګر بیا هم یو بل یې سره یادېږي راځئ دا کوټه ده پردې مردې سره علاج یې اوهو څنګه تاریکه دا هغه کلکینان دي د دې خواته دا ویو ښکاره کړه دغه منظره داسې خوند کوي د دې خوا د کلکین د خوا کلکین کې یا په کوټه کې ناست یو کلکین خو نو څوک نه کښېني کوټه کې چې ناست په کلکین کې معلومېږي دوی ښه ګروپان یې وخت درلودل ګروپان پر علاقه ښایسته خانه دلته وه موږ تاسو چې بېجېدلو ګروپان ما دلته په یاد دی دا دي ګرده مې ولګول هغه پنکې لا ورسره ولګېدې او دا د پیوسون صاحب د کوټې یو کوچنی کتابتون دی چې دلته سړی کولی شي چې په دغه څه ورته وایي صوفه کې یا په کوچ کې آرام کښېني او دا د پښتنو کتاب راواخلي خبرې داسې وایي و چې حوصله ولري نو دا د پیوستون صاحب کوټه ده او پیوستون صاحب اودس بیخي اوږد دی ول اودس کوه مدرسه لا نه دی راوتلی دا د پیوستون صاحب اودس ډېر اوږد و نو اودس و ته اوس راسه اودس کړو نو بالاخره پیوستون صاحب راووتی دا د پر مخ لاس سره تېروي د مولوي صاحب سره روغبړ وکړي او ښایسته خان د کوټې ګروپان بند کړله دا د اوس روغبړ کوي بالا نو زه د خیر ودرېږه دا مایک ته نږدې کړم اوس راته ووایه چای خورو که ځو یاره در چای به تېر سو چای مو
توت خو نه خوري توت پسې راغلی یو هغه پیوستون صاحب یو کیسه کړې وه بله زیبره واړول د ځان سول دا ما نه ده کړې ول داسې زموږ د اکا باغ ته یو دغه راغلی وو مور سره وایه ول دلته زموږ د ونډیوال باغ ته ملګري راغلي وه د انارو په وخت کې نو هغه د انارو جوسر یې موږ سره راوړی وو نو دا چې بیا هغه باغ والا څه ورته ویلي وو هغه د ویلو نه دي اوس هم موږ په توتو پسې راغلي که چا در خوله تېره راته وکړله حساب یې د پیوستون صاحب سره کېږي د خیره سره ځو د خیر هو اوس بیا احمد مخ پرېولي نن ورځګر په پرېوللو کې تېره شوله دا تاسو ویل دي د پیوستون صاحب پریس موټر و دا د اوس په هغه کې ناست یو زه یو ګړی پر پښو ورسره ما یو ګړی پر پښو ورسره راوځغستل دی چې زه د دوی سره ځم غوی چې زه د دوی سره ولاړم دا د اوس پیوستون صاحب ولاړې باغوان راپورته کوي نو موږ به د هغه ساعت ورته انتظار شو نو ملګرو دغه یخه سایه چې کوڅه چې تاسې ولیده او دې خوا ته بم پروت دی څه به رادورې سم نو دغه یخه کوڅه چې تاسې ولیدله دا وه د خټو کوڅه په دې کې وایي سر کال به خټې پکښې پرتې وې ځکه چې دا باغونه دغه په هغه وخت کې کلونه آباد وو اوبه ډېرې وې د باغونه به اوبه سوه باره به در تاجي در جوالو لاندې اوبه راوتلې ګرده کوڅه به خټې وه او دلته اوس رالو در باغ را تېر سوو رود ته رالو شېوار د ارغنداو رود ته تاسې در ښکاره کړو بېرته بیا ولاړ شو هغه د توتو باغ ته نو دا د ارغنداو رود دی بهیږي د ارغنداو د رود پر غاړه او دا چندخې دی یو ښکاره کړه په بله باندې مه ونیسه دا چنګوښې دي یوه کمره ده یوه داسې خړه رقمه ده بالا دې سره غورځي پورته پورته ساعت یې چیر دی هغه بیا دغه مکړیان دي ملګرو ته راسه د مکړیان نیمه ښکاره کړه دا وینې دا یې چیچان دي د چنګوښو چیچان چې کله پیدا سي یا کوچني دا ارقامې ده تور تور تاسې وینئ احمد خدای دې وکړي چې زما کیمره دغه ته ور لنه کړي اوبه ته هغه بیا لږ لږ غټ سوي دي تا هغه ورته را زوم که مایع خو نو هغه د ښځخانه پروت دی دا یو څه غټ سوي دي ملګرو راځه دغه دی مایع هغه دی دغه چونګاښ دی چونګوښ خو ملا ښکاره کړې دغه مایع مړ سوی دی څونه ښایسته مایع دي او دلته خوارکی مردار سوی دی که مړ سوی دی او دا چونګاښ دی ملګرو که تاسې نه دی لیدلی ته یو لاښ ته راکړه چې زه په وښورم ولې نه در باندې راغورځي احمد داسې بېرندوکی دی دا چونګاښ دی ملګرو تاسې ووینئ که مو نه دی لیدلی مړ دی چونګښه هغه د وینې کوچنۍ چونګښه ده د مکړې څه چونګښه سوې ده لکۍ اوس هم لري کنې چونګښه چې غټ سي لکۍ نه لري دا کوچنۍ چونګښه ده چونګښه ده د مکړې څخه اوښتې ده چونګښې ته معنا غټه سوې ده ځوانه سوې ده نو راځئ بالا ځو توتو ته نو رالو رود مو وکتئ تاسو ته مو هم در ښکاره کوي ځو بېرته د توتو باغ ته په رود کې چې دا کوم ژوندي حیوانات ګرځېده مړه هم پکښې کړي هغه مو هم در ښکاره کړه بم مو ښکاره نه کړي هغه به د ملګرو خوا وګرځي دا دې بالاخره باغ ته راورسېدو او دا زړه ښایسته دروازه ده دا دې عطاالله هم موټر نه نیستی
وایي وسلون صاحب هم ننیستی اوس موږ پسې ورننوځو راځئ څه شي څه ورته وایه احمده دوی ته به دغه ووایو چې در باغه پورې خو د خیره سره راورسېدلو ښه ښایسته یخه سایه ده او بل هغه هم دا دی تېر سو او د ښایسته خان چې دی دا یو څه لټ نه دی یو څه مطلب یو څه لټ دی دلته چې کیمره په لاس ورکړې وروره موږ یو ځای یو دی بل ځای نو ولا دا ښه یخې سایې دي د ارغنداو باغونه دي شین وطن دی لرو شین کندهار بس شکر دی د هغه ډېر غټ د شکر ځای دی غټ غنیمت دی دا چې الله پاک بس موږ تاسو ته دا شین وطن راکړی دی بیا په د کندهار یې پسې کړي د کندهار کې پسې وروره ارغنداب راکړی دی هغه د شکر ځای دی او خبر یې موږ چې میلې ته تلو خو نو ته نه وې راسره واه په زابل کې م ارغنداب و ښه ول هغه هم دغسې ښایسته دی لکه سس ارغنداب نو وره لاس که یا موږ نو پر لارې سده تېر ښه ښه او دا دغه دی شفتالو نه دي یا نه دي شفتالو نه دي ګرنګچ دی ښایسته خان یې پېژنې ښایسته خان ولاکه شی لا پېژنې ته او دلته د یو توتو درخته په مخه راله هغه سره توت دی ته چې وا رنګ دی داسې کې د توتو نو رنګ ښه خوند کوي خوند د کار نه دی سم دم ته چې وا دا اوس یې داسې کې د زما پاسه وینې سوه دستي والا خلک چې وایي وینې دي ښه ښایسته یخه غټه سایه غټ توت یا تاولا په ولاړې اوبه څښي کیمرا صفرو دا جګۍ ده که خارګاه ده څه شو ته وایي ملګرو باغوان مو ولیدی چې وختئ په ولاکه موږ خو یو لا وخېږو دونه لوړ داسې انتیکه وخت اوس دا دی هلته لوړ لغتې ورکوي او د توتان خواران په لغتو ریله کوي او یو بل توت والا ټلیفونان راکوي د سار رئیس والله کور یې ودان چې ما درته وویله د احمد ویډیو کال راکوي اډیو کال راکوي ساده ټلیفون راکوي تاسو ولۍ لرئ دورې ډېر دي دلته دي دغسې په خیر یم اداره شپه ورځ په خیر ده ژوند زندګي په خیر ده درځه کوم خواته یاره بیزه نه وم پر موټرسایکل وم یار دا سره آزاد د احمد هلال د شاته څه او دغه دی دغه ډک شاخ دی او ټکه شکه نیم ساعت یا یو کوم خواته در داسې دا د لږ څه دغه کې یاره دا داسې په دواړو لاسونو ما دا د ودې غاړه درته وپش کړې ده لا اله الا الله رځئ وایسه کاشکې داسې په کاشه وایسې دغسې راځه دا دی ما بینځ ته راسئ ستا ولې ټینګې ونیسه نه زه به دا خلکو ته توت وخورم
نو لیدونکو که تاسې د توت سنډل نه دي لیدلي اصلي خو به نو ټولو لیدلي هغه خلکو چې نه یې لیدلي دا دې را سره ویې ګورې لوړ ور وخېري پر دا شاخ ودرېږي د لغات ورته کش کړي ګرده توت دلته دا زولۍ ورته وایي به دا زولۍ کې رایلاسي اوس ته ګورئ هغه هلته پر باغوان باندې میناوې راټولې شوې هغه شوې زموږ زلګۍ راسوړې دا دي توت ښه صفا پاخه او خواږه توت دي په رسته لاس په سی معنا توت دي پیوستون صاحب هلته مړ مړ میوزیک پرایله کوي دا د دې دورې رالی راځه پیوستون صاحب څه به وایې یا راځه راځه یو څه ډېر څه توت په ځولۍ کې سطل ته به ور واچو په احمد پسې د بل شناخته د احمد خپلوان دي قریبان دي هغه زنګونه پسې را روان دي تاسو د جمعې په ورځ درځو نو کېدای شي هلته پسې ور شو راځه وده 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 راځه دا دې راځه دا نو چیشت خو هلته بیا ورځو د احمد ځای ته د دې د ارغنداو کې سړک پر غاړه دی نو په لومړي ځل موږ ریکارډ جوړ کړي چې کور ته توت وړو اتاوله هلته درته وویله چې ما در اوسه پورې کور ته توت نه دي وړي چار وارې مو سطل وړی دی بېرته مو د هغسې راوړی دی نو ریکارډ جوړ سو او ډکۍ پسې بنده سوه پیوستون صاحب ورته ولاړ دی یو یو دانه راشکهیي خوري عادت ته چیرې ولاړې دا ډک موټ چې خولې ته وړي هغه ته لاس نیسي شکه بې شکه خاص توتان دي سم په خدای دې موږ کې یو لکه ژورې وایي یا وشي موږ یو دونه سټیمینا ده باغوانه کا خوراکي ستړی سو کور یې ودان په صحیح معنا تو چې راته راټاکوال اوس زموږ خلک خو جنو باره خدای راولي زر صاحب څنګه دي توت څنګه دي اول توت لکه توت داسې دي د خان دي څنګه ته ناست دي د توک د توک توک د توت خوراکي زده کیا دا پکښې را زوم کړم ورته را نږدې کړه ورته را نږدې کړم موبایل درخت ته دی ختلی دی تور تو ګوره توت یې ګرده په سر کې باندې ورستانو کې توت باندې دا د هغسې وریښتان دي په وریښتانو کې توت یې په وریښتانو کې باندې ملام نو توت وخوړه اوس د ولې پر غاړه په واله کې لاسونه پرېولو کوچنۍ واله ده چشته چرۍ خو د مردارو بوی ملا دې ماته یا چرۍ خو د مردارو بوی دا خو الله دې اوبه دي واله ده او لاسونه مو پرېوله ځو د احمد د خپلوانو کره ستا بچګان دي احمده نو اوس هلته پسې ځو نور توت خورو نن مو ورته اړولې ده توت
په جمل جمل ترالو دلته د یو په لار ناست یو دا کوم ستړي په ودا کوي روان چې تاسو تاسو مرګري کړی دی دغه راوړي شلوم بیا راوړي بارش کوي شو ته خورل دي چې څه به پیښ سګور او د شالمار میلې دوه ورځ ده زه هم په درست بولدک ولسوالۍ کې به دوه کسه نه پاتې شوي یو زموږ سره د دې ناست دي نور چې دا څه خلک تېرېږي ټول د بولدک دي دا وایي پکېږو پسې راغلي دي شالمار میلې هم ښه دی چې دا شالمار شته د هغه د اطرافو خلک راځي دلته غېږي و مثلا هغه د پښتنو کلتوري و هغه دودیز کوم لوبې و دغه دي هغه ترسره کوي تر اوسه نه دی لیدلی شالمار نو نن بېلور د خیر سره بیا هم پر وایي څښلی په ګټه نه پوهېږم ما صرف شو خلک وایي د توت باد شلومبې چې زموږ د توت باد اول چای وڅښلې دا شلومبې هر تاوان پېښ کړي تاسو دې خبر یاست نو ولاړو د احمد سره مو شلومبې وڅښلې هېڅ خوند یې په ولاکه کړی دی ناکي د سړک پر غاړه ناستو ګورو مینهوالان لاسونه راته پورته کول بس دا ځای ښه خوند وکړي نور نو احمد و یو سرکه شلومبې راباندې وڅښلې خیر اوس نور که نه احمد به هغه پخوانۍ زمزمه اعلان درته وکړه احمد به زمزمه درته وکړي نو ګرانو مینهوالو ته به د جاوید امرخیل یو سندره ده هغه به ورته زمزمه کړو ځه ښه په زور زر صاحب خوښه یې ده پټ به په خپل زړه تېروم دردونه چاته به نه وایم چې پرېښودم یار چاته به نه وایم د زړه حالونه زه په مخه د ژېړې ګلونه زه په مخه د ژېړې ګلونه تا ملارو کې هوارو زړګی تا پاس غیو کې روان کړم زه هر کوڅه او هر لار ګورم جانان ډېر دې سرګردان کړم زه تا سره ما ډېرې ښېګڼې کړي په ژوندانه دې پښیمان کړم زه هغه تېر سوي هغه ستا یادونه په ورځ کې زر ځلې مرګی راکوي سوه راته زهر هغه تېر وختونه زه په مخه د ژېړې ګلونه زه په مخه د ژېړې ګلونه ادا زر صاحب زمزمه ډېر زبردست دا ته چې تلې خاموشه ولاړې خلک چې زی له خلکو اخلي او رخصتونه ګرانه خلک چې زی له خلکو اخلي جانانه ته وي خو داسې نه وې د چا خبرې دي ضرور وي منلې دې نه ګرانه د چا خبرې دي ضرور مرور یار په مخه راغلی په خپل عمل سترګې مړې وې نیولې دي نه ګرانه په خپل عمل سترګې مړې وې ما دې اوږدې
لارې څارلې نو جار زدي په لنډو او لارو څه وي ګرانه جانان به زما وي له غمه ژاړي ما د جانان له غمه ډېر وي ژړلې دې نه ګرانه ما د جانان له غمه ډېره په ما دې دوه فساد وکړه یو دې مین کړم بل دې ورک وې له ملکه کړمه ګرانه یو دې مین کړم بل دې ورک وې جانان زما وي زه د جانان یم نو چې پر بازار مې خرڅوي وي ورسره ځمه ګرانه چې پر بازار مې خرڅوي نو کبه مې یو ګړی هېرېږي لکه سګریټ سر دې مې وروي واخلې مینه ګرانه لکه سګریټ سر دې مې وروي علمه یو تر بل جارېږي ما د مجلس ځوانان لیدل وي چې خاورې سونه ګرانه ما د مجلس ځوانان لیدل وي ګل مې کرئ یارا ته ناست و ګل مې رالوی سو یار مې تورې او خاورې سونه ګرانه ګل مې رالوی سو یار مې تورې د مینې باغ مې اوبو یوړې او بیا به د رود پر غاړه نه وي کرم ګلونه ګرانه بیا به د رود پر غاړه نه وي د غره د سر ژړا یا ګله نصیب د چا یې وبزوي درخېژه ومه ګرانه نصیب د چا یې وبزوي د غره په سر کې ژړی ګلانو و نری لشتای بد دیدن وی درخیزه و مگرانه نری لشتای بد دیدن وی غم دی پر غم باندې زیاتېږي نور به د غم په غم کې نه وي حساب وما ګرانه نور به د غم په غم کې نه وي غم کله غم او شرمېدلی نو پر ما به نه راتلی جوړه غمونه یالا او پر ما به نه راتلی جوړه شیرین یارا او هر مې نه یې څه غریبي ده او څه نورې او کیسې دې نه ګرانه څه غریبي ده او څه نورې غریبي ورکه او کړې خاوندانو بې قدره ګرځي نازولي او صورتونه یا الله او بې قدره
یاد راګرځي نازولې والسلام